السلام علیکم زما د لالونو عزتمندو لیدونکو کتونکو یو ور بیا د موسیقۍ د یو هنرمند سره موجود یم او دا هنرمند دی چې د دې ډېر لوی خدمات دي ځکه چې د مودو راسي د پښتو موسیقۍ سره تعلق لري خو له بده مرغه دی چونکې د سکرین نه لرې پاتې شوي دي تاسو ګورئ د کم خلک چې ریډیو ته راغلي دي یا ټلویزیون ته راغلي دي یا د دې نه مخکې پخوا دغه ریکارډینګ کمپنۍ وې هلته چې کوم فنکاران تللي دي هغوی نومونه بیا منتي دي شهرت یې منتي دي خو ضروري نه ده چې ګینې صرف دغه یو څو فنکاران دي چې د دې خوږې غاړې خواږه اوازونه د دوی نه که ښه نو نو د دوی په شان هنرمندان به وو ولې هغه دغه ادارو ته نه دي نږدې شوي دې وخت کې چې ما سره کوم هنرمند موجود دی نو یو ولسي فنکار دی چې په ولس کې شهرت لري ولې تاسو باید د کیمرې په سترګه باندې په وډمبي ځل وینئ غواړم چې دوی سره څو خبرې د دوی د فن سره د دوی په ژوند باندې وکړم السلام علیکم وعلیکم السلام نو تاسو چې که د خپل نامه مبارکه دی ملګرو ته وښایئ چې ستاسو نامه څه ده زما خو جي اولګل نامه ده اولګل ها اولګل استاد د کوم ځای دی زه خو جي د دې مټای سخاب بابا علاقې م ښارپریزه ورته وایي هلته اوسېږم هلته اوسېږي دا غځېږي مسکین آباد کې او دا غځی والد صاحب څه نامه وه سید رسوله ها نو دا راته وایئ چې تعلق دی د فن سره دی د موسیقۍ سره موسیقۍ ته څنګه راوتی دا فن موجودو کورنۍ کې که نه چا نه دی اثر واخیستو موسیقي دې خوښه وه یا لکه د ارباب دلبر په مظفر خان باندې مین شوې نو موسیقۍ ته راووتې دا حل راته وایه بلکل جي همدغسې ګڼه لکه شوق مې و دې سره موسیقي مې ډېره خوښه وه چې څوک داسې لکه دا ښه هنرمندان چې کوم دي دا زموږ د وطن دا به چې ما به د چا غزل واورېدو ما به اوف دا څنګه احمد ګل استاد شو لکه ښه فنکار زما خپل استاد چې کوم و سیدمیر استاد بلا وه هغه لکه داسې یو فنکار و چې هغه به بس داسې غړی و د هغه چې د هغه بس دا جواب څوک نه و ډېرو خلکو مختلف اندازونه لکه ډېر که نه نو هغه سره زه دې فن ته هغه سره راوتی هغه سره راوتی دا سیدمیر استاد د کوم ځای و دا هم چې زموږ د کلي ستاسو د کلي و ستاسو د علاقې ډېر ښه هنرمند پیدا کړي دي لکه رستم بالکل جی رستم هم زموږ د علاقې و که نه ستاسو د علاقې و که نه ظفرګل استاد ظفرګل هم زموږ بیا را به شو شیرین ماما بالکل الله پاک دې بخښي یو بل هنرمندو پخوا نوررحمان نامه و د ډاک کلي و هغه د ډاک کلي و بیا راغی دغه تاریانې تاریانې ته راغی پخوانی ډېر ښه سندرغاړی ډېر ښه موسیقار مطلب دا چې ستاسو دې طرف هم د موسیقۍ په میدان کې چې کوم دی نو یو نوم ګټلی دی ډېر اولګل استاد نو ګرانه نه وه د یو عامې کورنۍ نه د موسیقۍ د میدان ته راتلل یاره جي بس دا خو اوس چې زړه دې کوم یو شي ته کېږي نو خورې به یې که نه نه نو ورسره به والټه کول هم خورې که نه که نه دا خبره خو ټیک ده لکه دقسې شوي دي مونږ سره منډې تړې به م والي سپلای به م نه وي په هغه وخت کې څادر به م نه و کله چا نه غوښتې کله سپلای چا نه غوښتې ولې غریبي وه که نه لکه اوس هم ډېره غریبي ده صحیح ده مونږ هغه غریبي ښایي سړي کې عاجزي وي نو لکه بس دې له په پټه باندې بتلو دې پروګرامونو له به زه په پټه تلم اکو بد چې بس کور کې ټول پوه شوه چې یاره دې خو نه منې کېږي زما یو مشر ورور و هغه به داسې ټکول پلار به راته سره پلار به م د دې نه خبرېدو که نه پټونه به ځان سره دې سیدمیر استاد زه روان کړم راځه پلانکي کلي ته ځو هغه وخت کې دا شی هم نه و چې ګنې یا پیسې نه دومره پیسې وي نه به چا ورکولي شوق و که نه شوق و په وړومبي ځل چې ته میدان ته لاړې چا سره لاړې او یک هزار دی که دا خو ډېر ګران کار په اول ځل په میدان باندې خوله وازور کړی بالکل هم سیدمیر استاد سره تلی یم لکه د کلي نه روان به شو منګیره بابا ورو ورو پکې داسې بیا راوږد شو چې دبلې شو پکې بیا پکې باجي هم رالي ولې چې دې سره بیا بلد شو که نه
या कुर्बान दे करुणा तो दखेर दी बंदल खाई हुई और जब शुक्र बासी या कुर्बान दे पलवीनी करम बत्ती की वही पकड़ गिराना और दसमा समा दचाना गिना यार में पसड़ रागी और दयमा पसर ना सुना यौरस की बीमारियां गुमन कोई कसर की जबरत बांजरा डडा दहयाना रावले उदालाना यौरस की बीमारियां गुमन कोई कसर की जबरत बांजरा डडा दहयाना रावले उदालाना जिब्राइल थोड़ा दमे काइला जरे उल खुदिला बीबी से मक्की शुदा फिल पागदम यौरस बीबी मरियम बीबी से हया का मुफ्तने के दाता जवाब के मालरा तकम दे रागले दाखिल में सुपदर के मन वही पसर की समा सतर दिमाग को मा खबर का मुदाना रागले उदालाना यौरस की मरियमा तुमन कोई पसंद की अमृत बांजरा को डरे उनका दहयाना रागले उदालाना
خپل کام کې مان راوړي د مرګي کوي غم اورس کې مریم اوس مرګ پسې ګرځيږي د خدای نه یریږي ان مسلمانېږي هر چا بداوي چرته مړ کوي په غر کې ومن وای پسر کې او پټک شو دلنا د خدای قدرتونه پرده کې به ساتو پټک شلو بند د پټلارو تر اسمانه راغله دالانا یو ورځ دې مریم وای پسر کې خبرت کې باندې راو دلو کا دایانا راغله دالانا چارم اسمان د پاسا د خوشوبې پاسا چار بیتم بخلاصا و بیت المقدس کی ما کوئی خزر وزر کی من وای پتستی اور رحم کرم ستاری جان بن خیاری کپڑ خبردار شاعر سفر بستانے پسند بدلیا رام علیہ بلد شویا لکه چې بلد نوم دک رباب منګي به غږېده چرته منګي والا به مزا سره روان کو او محفل بم خلکو ته کو بس خیر تعالی او خیر مال را روان او دغه نه زده ساز ماز نه کنه چې ساز مې نه غږولې نه شوق ته نو کنه د کولې شوق مې نه شوق مې ورسره نه بس دې غزل سره مې شوق و بس ها چا سره د دله پاتې شوې ده یاره ډله خو مې جی لکه سید میر استاد سره خو مې مجلس یاد کړو بیا ورسره 2-3-4-5 کاله ګرځېدلی یم لکه خدای دې وبخي عظمت استاد سره مې 14 کاله ډله کړې ده واه ماشاءالله عظمت ګل سره چا سره یم چې احمد ګل سره هم ګرځېدلی یم عظمت استاد سره خو مې ډله وه ټیک شو که نه لکه مونږ به دې وزیرستان ته ډېر تلو راتلو زه به چې د وزیرستان ته مثال خبره حبیب نور سره لاړم بلې شپې له به د احمد ګل چې را روان وو خلکو به زه ایثار کړم داسې به سید میر استاد لکه داسې دا ټول بچې د غدونو لکه د ټولو ښو ډلو کې زه ګرځېدلی یم احمد خان سره چې ته یاره هغه سره مې نه دی کړی د پخواني هنرمندانو صفدري خان عبدالله جان وغیره دغه خلک دې لیدلي چې ته دغه مې نه دي لیدلي ته به د نوررحمان مې لیدلی و نوررحمان دې لیدلی او نوررحمان مې لیدلی دا ډاګ و که نه دا قسم پاتې شوی وم مخکې د ده وي بدي ونه بیا ډېر غواریانې ته موږ سره په ریډیو کې نغمې دي دا پخواني تورککو دي نو دا د دې هنرمند موږ سره په ریډیو کې یو نغمه هم نه وه او زما خیال دی چې شپږ نیم شله سندرې موږ سره عبدالرحمن الرحمن د دې یو زوی و غالبا ګل رحمان نامه به ریډیو ته راغلی و او ما ورسره انټرویو کړي وه هغه هم شوقیه فنکار و که نه بالکل دا راته ووایه چې دا خو میداني مجلسونه شو ریډیو ته یا ټلویزیون ته تللی یاره ریډیو ته نه یم تللی او ټلویزیون ته چې تللی یم ریډیو ته ولې نه تللی یاره ریډیو ته داسې یو ماحول به چې په هغه وخت کې به مونږ ډېر لکه د دې پروګرامونو شوقیان وو که نه چې یاره کلو ته لاړ شو خلک به ووینو لکه یعنې دغه خبره زیات خلک به دې مخامخ واوري لکه په ریډیو باندې به داسې خلک به ویل به یاره ریډیو ته مونږ ویل مونږ د ریډیو نه څه غواړو چې ریډیو ته زمونږ له به ریډیو سره کې لکه زمونږ به دا توجه وه که نه د دې شوقیانو خلکو او په ریډیو نه خو مونږ خبر نه و چې په دې کې هر څه شته دی چې کله خبر شو نو بیا خفه و که نه ګوره دا کم چې ته ستوري دي نن که نه نو د دې بنیاد ګوره ریډیو دی کم فنکار دا څومره ډراماټیست چې دي دا څومره سندرغاړي چې دي دا څومره سازنده چې دي شوکت استاد په دې محفل کې ناست دی دوی د دې خبرې ګواه دی او ګلاب استاد ناست دی په دې محفل کې او د دې خبرې ګواه دی دا بل یو هنرمند د تبلیغ او د دې چې کوم دی مشران چې د ریډیو نه مشهور شوي دي نو هغه شهرت چې چا موندې دی بیا موندې دی خیال محمد دی هدایت الله دی دا څومره هنرمند دي خاصه خیر دی څه خبر نه ریډیو اوس هم شته اوس هم محفلونه کې کړه او جی کې محفلونه کې ډله ټپله دې شته یاره ډلې مې زه به دې خانجي ګل نیک سره دلته ناست یم دا زما نیک دی
ها مونږ هغه کباړي بازار کې به زمونږ دیری وي ها هغه وخت کې خپل کسان بلا سره ها اوس بس د سره ناست یو بس د سره راشو شوق مو کم څوک راځي پروګرامونه لمبو وا پروګرامونه لازم ها پروګرامونه لازم لکه دې مې ډیر بي ها پروګرامونه چې دغه شي ها دته چې څوک وي دی بس ما بي ځان سره ها ما خانجي چې دی کنه د پټ غمې دی پټ دا خو پټ غمې دا پیرو کې لاله دی به دل فرګندو دا نو وایي ته خلک وشي دا خانجي څوک دی کنه نو خانجي چې دی پیژنم د ډېرې مودې نه دغه ضرور سره زما دوستانه ستاره جی سیب سره او دې په دې موسیقي باندې مېند بس د باب په دې پریدو ځکه بیا به د خبرې چوکو بیا به دې په خپل سرسنګ خبرې بالکل جټي صاحب فن باندې خبرې کوو ټیک شو جی ټلویزیون کې ته چې ما ځان له دې پروګرامونه کړی لکه ځان له سدي ویلي لکه او داسې دغه سره مې ټاپه چاربې ته کړې وه جنت ګل سره او یو کیسه مې یو ټوټه پکې کړې وه دغه کیسه وه د بامبړ د بامبړ کیسه ها اوس د کیسټو دور چې کله رالو د فنکارانو ګوره یو کار ته چې لاس ور واچي بیا به دغه یو وړه خم نه پرېږدي او جی لکه فنکار ریډیو ته راړو بیا ټلویزیون ته لاړو بیا فلم ته لاړو میدان ته مزیده که دا ستا هنر دی بالکل جی د کیسټې میسټې دې کړي دي ډېر شی ځان له دې کړی دی کیسټ بالکل جی ها نو هغه کیسټې شهرت یې مونږ ته هغه وخت کې بالکل داسې څونه کیسټې به دې کړي یاره ما به کړي داسې 15-10 پورې داسې خو به اوس ملاویږي هغه کیسټې یاره جی اوس ځکه نه ملایږي اوس دغه کیسټونه ما یو کیسټ په ټانک کې کړی و ګل زمان له د هغې نه اوس هغه ریکارډینګ چې کوم دی هغه چا جوړ کړی دی او په هغې باندې پوره د چینل دغه جوړ شوی دی نو هغه یې راویستی لکه تا سره یې نو موږ ریډیو کې یو پروګرام شروع کړی تماشا ښه جي د اتوار په ورځ زما پروګرام یې تېر روازونه هغې کې زه په شل منټه دې میداني مجلسونو له ورکوم ټیک شو دغه که ته موږ ته راکړې نو موږ به په دغه تماشا پروګرام کې ورکوو که نه نو هغه خو زموږ ریډیو خو اوس هم چې کوم دی نو په سوونو نه په زرګونو په لکونو خلک بالکل جی بالکل ټیک شو ها دا محفل داسې دی چې د موسیقۍ خبرې شوي او د سندرو ستاسو د فن خبرې شوي او جی شوکت مختیار صاحب دا راته وایي چې د اولګل استاد صاحب په نظر کې څنګه هنرمند دی څنګه فنکار دی اولګل استاد ډېر زور فنکار دی او ډېر مقابلې به پخوا د ملسیانو سره کولې ښه مقابلې به هم کولې ډېر غټو فنکارانو سره اکبر حسین سره او احمد ګل سره سیندیر استاد خدای بخي رستم سره داسې صفزاده سره راجا نامه دغه راجا رامداد دا او د ټولو سره دی جنګېدلی دی او دا داسې غزل هم ښه ویلی دی لوب هم ښه وي ټپه چاربې ته ولسي سندرغاړی دی او لکه په خپله نامه خلکو ډېر بوتلې ما سره هم ډېر ګرځېدلی دی او سوریله سړی دی او ولې دا بعضې خلک چې کوم دی نو زیات شهرت عمومي او بعضې خلک چې کوم دی نو لږ په شا پاتې شي د دې ستا په خیال څه وجه ده دوی په خپله نه ځي ځان نه وړاندې کوي که نه خلک ورته موقع نه ورکوي ستاسو خبره اسلم صاحب په ګل بدله خو دې کې یو مین خبره به دا وکړم لکه بعضې هنرمند یا فنکار چې هغه موقع ته هم نه رسي که نه دې کې غټه وجه دا وي چې یو خو دې د افسرانو سره نه میلاویږي یو هغه کمپوزرانو سره نه میلاویږي دې کې دا یارې چې ګنې یاره دالته بسي دالته بسي منځ کې مین سیزونه خو لکه ریډیو ټي وي فلم دا مین سیزونه دا زه چې لکه تا ما نه یو تپوس وکړه مخکې انټرویو چې شوې وه نو ما تا ته څومره فنکارانو خو فلم ریډیو ټي وي شپېته کاله ما دا فن کړی هر چا سره که نه نو زما دا کوشش و چې زه دغه ادارو ته ورشم ریډیو ته ورشم او مین شی په دنیا کې ریډیو پاکستان دی دې نه چې مخکې لاړې تر امریکې به د نوم وي نو دې دغه موقع ځان له خپل هم خطا کړي دي او دا افسوس کوي ارمان کوي چونکې د دې اوازونه د ریډیو وو د ټي وي وو د فلم وو پوه شوې خو بد دي لکه د میدانونو ته باندې خوشحالېده داسې دا چې ښه د سور فنکار دی او انشاءالله چې ریډیو او ټلویزیون بیا فعال شو ټلویزیون کې پروګرامونه شروع شو په ریډیو کې هم پروګرامونه شروع شو شوکت استاد رباب په غېږ کې کېدي بالکل جی ټیک شوه او تبلې هم پرتې دي او جی ټیک شوه بالکل او دویم چې یو لوبه یو ټپه چاربې ته بالکل جی دې کتونکو ته ووایې نو خوند به ترې واخلې موږ هم داسې خلک چې ما سره کېنو نو زه به نه ویم که نه لکه شوکت استاد شو سرحدي صاحب دبلې والا شو زموږ نصیر استاد ناست دی سلیمان شاه ناست دی ارشادی ناست دی ګلاب استاد شو دا ناست دي خانجي ګل زما ناست دی نو زه به د دې مخکې ولې به نه ویم نو ملګرو د اولګل
استاد خبره ترې تاسو اورېدې او تاسو بس په تمه یې چې خامخا یو نغمه خو تاسو د دې خبرو منځ کې وکته که نه خو زه یم چې یو ځل بیا موسیقۍ طرف ته لاړ شو او تمه لرمه چې نه یوازې دا چې تاسو د خبرې اترې یا د ټنګ ټکور خوښ کوي د خوښۍ سره سره د دې هنرمندانو د زړه ساتلو لپاره دا ګوره دا ټول هنرمندان چې دي دا د ډېرو ښو ښو کورونو وي دا فن دا پیشه دا هنر دا خلکو دلته زده کړي تاسو د خیال صاحب جرړې کو لټوئ نو د یو ډېر لوی خاندان سره تعلق دی دا څومره پخواني هنرمند چې دي یا د اوسني چې دي شوق دی نو چا یو هنر زده کو چا بل هنر زده کو نو دوی په ښه کمنټس باندې که تاسو ونمانځئ نو ستاسو به پسې نه ځي خو د دې زړه به پرې غټ شي ځینې ملګري ډېر کم داسې دي چې هغوی د زړه نه چې کوم دی نو اظهار د زړه نه نه کوي هسې بس دا ښه نه دی او دا یو خو دا ده چې دا ویډیوګانې تاسو دپاره جوړو دا ډېره خواري غواړي نو دا ستاسو خپل چینل دی دا لالونه دا صرف د پښتو دی دا نه څه غرض باندې کولو شوی دی نه پسې لالچ کولو شوی دی یو خدمت دی چې زه یم د زړه د خلاصه کوم د دې پښتو ژبې د خپلې ژبې او د خپل کلتور او تاسې د زړه په مینه ګورئ او مونږ نمانځئ نو د دې خبرو سره اجازت غواړو تمه لرم چې تاسو د کم سندره کومه ټپه چاربې ته د دې واورېده یا لوبه مو واورېده د دې نه به مونږ خوندونه اخیستي مونږ به د خپل نظر نه ارومرو خبروئ د الله په امان زه یو لوبه ویم د علم خان استاد ما سره په دبله باندې سلیمان شاه استاد دی او په رباب را سره سرحدي پښتون یار دی شوکت صاحب او یار می مالی دے ار سحر را لڈالے روڑی ڈکے چولے روڑی دسرو گلنوا یار می مالی دے ار سحر را لڈالے روڑی ڈکے چولے روڑی دسرو گلنوا ڈکے چولے روڑی دسرو گلنوا یار می مالی دے د گلزار اے روڑی گلونا مزیدار روڑی گلونا مزیدار او د اره سانګ نه تازه کله روړي دکې چولې روړي دسرو ګلونو یار می مالی دې ار سحر لډاله روړي دکې چولې روړي دسرو ګلونو دکې چولې روړي دسرو ګلونو چې د ګودر نه راستنا شي ټوله دنیا په تماشا شي او اوس په منګې په دې کوڅه غجنې روړي ډکې چولې روړي د سرو ګلونو اوس په منګې په دې کوڅه غجنې روړي ډکې چولې روړي د سرو ګلونو یار می مالی دې هر سحر لډالې روړي ډکې چولې روړي د سرو ګلونو ډکې چولې روړي د سرو ګلونو چې په همزولو کې را روانه ټوله دنیا خو حیرانه ټوله
उसरलू पटा तिनक गवगा सिले रौड़ी दके झोले रौड़ी दसरू गुलुनो सरलू पटा तिनक गवग सिले रौड़ी दके झोले रौड़ी दसरू गुलुनो यार में माली दे अरसा हर्रा लडाले रौड़ी दके झोले रौड़ी दसरू गुलुनो दके झोले रौड़ी दसरू गुलुनो और आज चिवरा वर्ष तमाशीला ए उस परावनो उरस बाड़ीला उस परावनो उरस बाड़ीला औ द आलम खान उस्तास पकली बेडूले रौड़ी दके झूले रौड़ी दसरू गुलनो द आलम खान उस्तास पकली बेडूले रौड़ी दके झूले रौड़ी दसरू गुलनो यार में माली दे अरसा हर्रा लडाले रौड़ी दके झूले रौड़ी दसरू गुलनो दके झूले रौड़ी दसरू गुलनो दके झूले रौड़ी दसरू गुलनो